आज मैं क्लास था सुर मुखातिब द उम्मीद सदम टिकटॉक पे रोज जोड़ गई मुंगसरा सलामत खान शाहिद से बनास्ते द ट्राइब चकम ऑनर थे तासु चकम क्वेश्चंस करी दी दागी जवाब न दिउना औरु नो राजू पहला क्वेश्चन था असरदार तो है जे ट्राइब मकसद से लरी लेक्चर ले रहा तो है د ट्राइबो مقصد دا دی چې زمونږ یو خپل پہچان وي زمونږ یو خپل میډیا وي چې په هغې باندې موږ خپل زمونږ چې کوم حقیقت دی که هغه زمونږ د مذهب دی که زمونږ د قومولۍ دی که زمونږ کلتور دی که زمونږ اداري دي که زمونږ د وطن دی دا هر څه موږ دنیا ته خپل حقیقت په خپله وښایو لکه څنګه چې موږ دنیا ته ښیي هغې په خپل شکل کې موږ ښیي هغه شان موږ نه یو زموږ خپله یو اوریجنلیټي موږ دنیا ته ښیو د دې مقصد دپاره موږ ټرایبو لانچ کړې ده او دا ټرایبو چې دا یوازې نه د پښتنو ده نه د پنجابیانو ده نه دا زموږ د پوره مسلم ورلډ ده دا د هر هغه سړي ده چې هغه مسلمان دی دا د هر هغه پښتون دی چې هغه په دې وطن کې پاتې کېږي د وطن سره مینه لري دا د هر هغه قومیت والا ده که هغه پنجابی دی که هغه بلوچي دی که هغه سندھی دی که هغه کشمیری دی چې هغه پاکستانی دی نو دا زموږ د ټولو دا زموږ د ټولو ده زموږ د ټولو لپاره دا د یو ویاړ خبره ده چې موږ خپل یو پہچان پوری دنیا ته مخې ته کړی دی دا زموږ د ټرایبو مقصد دی صحیح د ټرایبو چې څه مقصد دی د دینه به دغه یو پیشن ډیپلی اورو دغه ویډیو به تاسو سره راشي او به تاسو هم ګوري یو ورجان تاسو کړو چې لایف ټایم پیکیج به موږ څنګه اخلو ها د پیکیج اغستو دپاره خو دوته ما یو سکرین ریکارډینګ ما یو مختصر غوندې ویډیو کړې ده چې هغې باندې به تاسو ځان ته پرو ممبر څنګه جوړیږئ نو ملګري دي په پیج باندې لاړ شي هغه ویډیو شته هغه دې وګوري نو په هغې کې موږ سره بیا مختلف پیکیجز دي لایف ټایم موږ سره 2 پیکیج دي یو موږ سره د سټار پیکیج بل موږ سره د وی آی پی پیکیج په سټار پیکیج کې موږ سره پیجز نشته هغه کې صرف 15 پوسټ دي کې او کس 15 پوسټ خپل بوسټ کول غواړي نو دته موږ سټار پیکیج ورکو او بل موږ سره وی آی پی چې دی په هغې کې 15 پیجونه دي او 100 پوسټ دي نو که یو سړی خپل ځان ته لږ کاروباري مایند والا وي یا دا وایي چې زه ځان ته زیات پیجونه دغه کوم نو هغه بیا موږ سره وی آی پی واخلي وی آی پی پیج ته دې راشي هغه پیکیج ځان ته واخلي پیکیج به څنګه اخلي په هغې باندې ما دې ته ویډیو کړې ده نو زما خیال دی چې اوس دوباره د هغې بیا ضرورت نشته خو مختصر به دومره ووایم چې دې خپل اکاونټ باندې چې کلیک کړي نو هغې کې به دو ته راشي چې اپګریډ ټو پرو ته چې لاړ شي نو بیا پیکیجز دي او پیکیجز کې به دو بیا هر یو پیکیج چې اخلي هغې ته به لاندې سبسکرایب باندې به کلیک کړي چې کلیک ټو اپګریډ اپګریډ نه پس دې ته بیا بینک اکاونټ راشي چې پیسې اکاونټ راشي په هغې دې پیسې راسینډ کړي او رسید موږ ته اپلوډ کړي راسینډ کړي سمپل طریقه ده صحیح هر کس دا خبره کوي چې آی ټرایبو سلو ده وات ریزن ټرایبو خو سلو نه ده ځکه چې موږ سره یو هیوج سرور دی پاورفل سرور دی موږ سره او موږ سره خو دلته په افس کې هم ښه چلیږي ملګري چې کوم دي هغو سره هم ښه چلیږي خو ما ټولو ملګرو ته یو خبره په سټارټ کې کړې وه چې چا سره ښه موبایل دی چا سره نیټورک ښه دی هغه دې ځان ته ټرایبو انسټایل کړي چا سره موبایل لږ کمزوری دی یا نیټورک ورسره لږ کمزوری دی هغه دې ټرایبو لایټ ځان ته انسټال کړي ټیک شو او په ټرایبو لایټ کې زه ټولو ملګرو ته دغه کومه چې زیات ملګري چې استعمالوي نو ټرایبو لایټ استعمالوي د هغې وجه دا ده چې په ټرایبو لایټ کې موږ سره ټول فیچرز دي او په ټرایبو چې کوم د دویم د موږ سره د موبایل ورژن چې کوم دی په دې کې موږ سره ټول فیچر لا فلحال نشته په دې کې موږ سره میسنجر نشته دا اپګریډ والا فیچرز پکې لا نشته دا به ورسره موږ ایډ کوو خو کېدای شي چې دا هفته زموږ نه واخلي 10 ورځې واخلي یا 2 ورځې واخلي نو هغې پورې چې ټول ملګري څومره کوي نو هغې له پکار ده چې په ټرایبو لایټ باندې دې راځي هغه ځان ته استعمالي او که یو سړی جسټ کلیکینګ لپاره او د پوسټ اپلوډ کولو وغیره لپاره هغې لپاره خو ټرایبو مه استعمالولی شي ټرایبو لایټ او ټرایبو دواړه خو چې دو وایي چې لږ د فاسټ چلیږي نو بیا ټرایبو لایټ استعمالوي یو کس دا تپوس کړو چې ټرایبو ما انسټال کړه که نه په هغې کې ما آی ډي جوړه کړه چې هغه زه واپس ان انسټال کړم نو دوباره چې کله دا انسټال کوم هغې کې بیا آی ډي جوړو نه داسې نه ده ګوره موږ خو چې فیسبوک استعمالوو که نه د کلونو نه موږ استعمالو موبایل یې پکې چینج کوو را چینج کوو خو یو ځل موږ ځان ته اکاونټ جوړ کړی دی بیا پکې موبایل هم زموږ بدل شي بیا پکې موږ ان انسټال هم کړو بیا پکې واپس انسټال کړو خو آی ډي زموږ هغه وي همدغه شان زموږ ټرایبو یو ځل ځان ته اکاونټ جوړ کړه هغه تاسو په ټرایبو لایټ جوړ کړی دی که په ټرایبو جوړ کړی دی ټیک شوه بیا تاسو هغې باندې ټرایبو لایټ هم لاګین کېږئ ټرایبو ته هم لاګین کېږئ که ان انسټال که دوباره انسټال که بیا هم په هغه یوزر نیم او پاسورډ ورته لاګین کېږئ دې کې د بار اکاونټ جوړولو ضرورت نشته او که د یو چا نه پاسورډ ډېر شي نو هغه به څه کوي د پاسورډ سمپل طریقه ده لکه څنګه چې عام طور یو د په یو ویب سایټ باندې ته ځان رجسټرډ کړي او بیا تانه پاسورډ هیر شي نو هغې اسانه طریقه ده چې هغې کې لاندې لیکلي دي چې فارګټ پاسورډ ته به لاړ شي هغه ځای کې به خپل ایمیل اډرس ورکړي کوم ایمیل باندې چې تا ځان ته اکاونټ رجسټرډ کړي په هغې باندې تا ته لینک لاړ شي او هغې کې ته بیا خپل پاسورډ ریکور کړي صحیح ده
یو کس دی هغه وایي چې ما ته هره ورځ 195 پوینټس راځي نو دا ولې نه زیاتېږي؟ دا څه خو نه دی چې 195 راځي ځکه چې فری یوزر دی هغې له موږ 200 پوینټ ورکوو او دی وایي چې ما ته 195 راځي نو په دا خو موږ سره داسې دغه نه دی راغلی خو خیر موږ به هغه وګورو چې دلته 195 په څه وجې ځي نو ادروایز داسې ده چې موږ سره چې څومره فری یوزر دی هغې ته موږ 200 پوینټ ورکوو کوم چې موږ سره پیډ یوزر دی هغې ته موږ 300 ورکوو خو د هغې پر ډے خو کوم چې پیډ دی لکه پرو یوزر دی نو هغې د وخت سره سره چې څومره د هغو په پیج باندې انګیجمنټ زیاتېږي لایک زیاتېږي کمنټ زیاتېږي شیر زیاتېږي نو د هغې هغه پوینټ لیمټ هم زیاتېږي لکه بیا د 300 نه 400 بیا 500 بیا 600 بیا 1000 داسې ورسره زیاتېږي خو چې کوم فری یوزر دی مستقل په دغه ځای باندې دی ته به صرف 200 پوینټ ملاویږي. صحیح. که فرض که چا پیکیج اخیستی وي هغه ته څومره پوینټس ملاویږي او که څوک فری یوزر دی هغې ته څومره پوینټس؟ هغه لکه څنګه چې ما وویل که نه فری یوزر ته موږ 200 پوینټ ورکوو پر ډے او چې کوم پیډ یوزر دی پرو یوزر دی هغې ته 300 خو د پرو یوزر والا دا نه ده چې مستقل د دې 300 دي د دې د وخت سره سره لکه ما پیج جوړ کړی دی په پیج باندې سټارټ کې ما سره لایک کم دي نو ما ته به 300 پوینټ ملاویږي خو که دې باندې وخت سره سره پوینټ زیاتېږي څومره پوینټ زیاتېږي نو دومره به زما د لایک زیاتېږي نو دومره به زما پوینټ لیمټ هم مخې ته زیاتېږي. موږ سره اخرنۍ دغه تپوس دی چې آیا آیفون ورژن دا به کله راځي؟ آیفون مطلب ساده دی چې د آیفون ایپس په کله راځي. د آیفون ایپس چې دي نو هغه موږ آیفون ته ورکړي دي پلی سټور ته اپلوډ کړي دي خو د آیفون چې کوم سیکورټي سیستم دی هغه د ګوګل پلی شانې نه دی د ګوګل سیکورټي سیستم شانې نه دی د آیفون هغه ډېر سخت دی هغې پوره د کمپنۍ ویریفیکیشن کوي د کمپنۍ رجسټریشن ګوري پوره هغه یو پروسس دی د هغې نه به تېروځي هغه هغې ویریفای کړي نو کمپنۍ زموږ رجسټرډ شوې ده هغې ویریفای کړې ده اوس چې زموږ کوم ایپس دي هغه هغوی سره دي هغې په ویریفیکیشن کې دي هغې بیا هغه ټرمز کنډیشن او یوزر پالیسي او کوکي پالیسي او وغیره وغیره دا چې څومره څیزونه نو دا ټول هغې ګوري که نه نو هغې نه پس هغې بیا ویریفای بیا مطلب یې پروف کوي نو امید دی چې هغه هغې زر یې پروف کړي او چې څنګه یې پروف شي نو همدغه سیم ایپس چې کوم دي دا به دې ته په آیفون کې ملاویږي. ښه جي دا و سلامت خان شاهد صاحب چې تاسو د دې جوابونه واورېدل کم کوېسچن که ذهن کې لرئ نو تاسو د وټسپ د لارې هم سلامت خان شاهد صاحب ته ویلی شئ دې نه علاوه تاسو د پیج د لارې هم ویلی شئ د پیج د لارې بس تاسو کوېسچن یې صابر جان نوټ کړئ بیا به هغې کوېسچن په بنیاد باندې موږ تاسو ته بله ویډیو کوو تر بله ویډیو ما ته راکړئ اجازت چېرته چې اوسئ ښه د وخت بریالي اوسئ په الله مو سپارو د الله په امان.